له یاره بس په دا ژمي کتاب په دا پیتاو باندې خوند واخیستی عجبه ښه پیتاو یې دی یاره چای هم دا دې پرتې دي وروره راځه دا کوټ واخله ستا دپاره مې ډک کړی دي هلکه پیرکه څه کوې چې دی په برېتو کې خاندې پلار یې سکوټر در واخیستی او یا شرافت کاکو دا کال ویلې د زندان نه رایلاسه وام یا کوژده دې وسوه یاره دا اوس ته څه وایه کوزده دې وسوه دا کال زوی دې د زندان رایلاسه دغه یې خوشحاله یم پول راپورته یم څه پېښ شه شپېشي دې کلم خیر دی وای شرافت کاکو دی پول راپورته یم نه دی بله ورځ مې د کرم اکا د زوی سید ولي سره نه دی هغه سره مې عکس واخیستی سټوري مې پورته کړی و 2000 کسانو زما سټوري لیدلې وه څو 2000 نو اوس پول راپورته یم عرفان ته مې پول پایه چاغه ده وپیدې اوی خلک چیرې ولاړه موږ د سټوریانو د دغې غم اخیستی دي دا دې ماته څه ځوان یې خو یو کار روزګار کوه دته را روان یې د سټوري غم دې اخیستی دي د سټوري غم دې اخیستی دي یاره موږ دونه د خوشحالۍ په ورځ رالو ته را روان یو او دی دي ورادی دي داسې راته ووایه شرافت کاکو چې زما کوټې له مه راځه دا پیتاوي له مه راځه نیت مې پر دربادی دا بیا اوس کومه کیسه ده موږ دونه خوشحاله یو راسو ته وروره دا یو کوپ چای دې لکه نه پراپېرزو کېږي د چای خبره نه ده زه ستا دپاره وایم یو کار روزګار کوه بله ورځ دلته مه راځه او شرافت کاکو زه پلار ولاکه پر کار برابر کړی یم د پلار د نصیحت اوسه دلته راورک یم ته روان یم کار روزګار کوم نه کوم واخه دا دې چای دي تعلم سړی رایسته سیال ولا no